په 4,000 کې د کوفې والا دي ښه دا د هغوی غدر او خیانت دی ګوره په 4,000 کې 13 کسان پاتې شو او نور چې ډوبېدو نو مسلم ابن عقیل یوازې ولاړو ماښام هغه 13 کسان ته وتلي د کوفې په کوڅو کې یوازې ګرځېدو چې کوم طرف ته لاړ شي دا څه قیسه وشو دا خو دا خلک راغلي ځان یې قربانول دا خو دې خلکو خطونه لېږلي دي حسین رضی الله عنه ته هغه هم را روان کړی دی هلته دم خط لېږلی دی حسین رضی الله عنه ته چې راوځه قیسه تیاره ده دا څه قیسه وشو ګرځېدو د کوفې په دې کوڅو کې یو ځای ته ورغی اور یې وټکو یو زنانه وه د کینده خاندان نو هغې ته یې ور وټکو وایي زه اوبه غواړم هغې وایي ته خو څه ناشنا غوندې کې څوک یې وایي زه مسلم ابن عقیل یم او زما دا قیسه ده او خلکو یوازې پرېښودی یم او حسین رضی الله عنه را روان دی نو هغې ورته وایي سیده راځه خو زموږ دې کور ته مه راننوځه دې کور سره خوا کې یو بل کور و دې ته راننوځه زه به دله اوبه او خوراک دا هر څه درکړم او چا ته به څه نه وایه سید دغې ښځې زوی چې دی خبر شو دې قیسې چې داسې مسلم ابن عقیل راغلی دی او د خوا کې کور کې پروت دی دا زما د مور وله اوبه وړي او دا وله خوراک وړي هغه لاړ خبرې عبیدالله بن زیاد ته وکړو عبیدالله بن زیاد اویا کسان راولېږل دغې کور ته په کوم کور کې چې مسلم ابن عقیل پروت او غاټه جګړه د دوی په منځ کې وشوه او دی یوازې لګیا مسلم ابن عقیل په اخره کې دا چې نور وس او طاقت د هغه ختم شو نو هغوی ونیو او قصر کم چې د اماري چې کم قصر و یعنې کوم ځای کې چې په دې کېناستو هغه اماري ته یې ویوړو عبیدالله بن زیاد خواله نو عبیدالله ته تپوس وکړو ته ولې راوتی وي نو هغه ورته ویې حسین رضی الله عنه سره بیعت کړی دی وایي ستا په غاړه کې د یزید بیعت نشته سره ته یزید نه منې مشر چې تا د حسین رضی الله عنه سره بیعت کړی نو بیا ورته دغه وایي د عبیدالله وایي وجنم دی وجنم دی نو هغه ورته وایي دغه ورته وایي د مسلم ابن عقیل وایي ما له لږ وخت راکړې وصیت کوم بس هغه ورته صحیح دی نو داسې دې خلکو ته یې کتلی چې څومره ولاړو په دوی کې یو کس ولاړو عمر ابن سعد ابن ابي وقاص دا د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه زوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل هم دی او د ګټ انسان زوی دی نو دې پکې ولې چې دی ولاړ دی بس یې ورغی دی خو راشه په خپلولۍ کې ته د ټولو دې ټولو کې ما ته زیات نږدې ته یې نو تا ته یې وصیت کومه هغه ورته صحیح ده نو یو ګوټ ته یې بوت ورته ویې حسین رضی الله عنه ته په څه طریقه سره لیکل ولېږه چې نه راځي خلک دلته دوکهباز دي ما هغه ته خط لیکلی دی چې راوځه اوس ته داسې کار وکړه چې هر څه چې کې یعنې دا یو خدمت وکړه چې حسین رضی الله عنه ته خط ولېږه او څه چل وکړه چې هغه د لارې نه څه شي واپس شي دا خبره ګورې یاده ساتئ یعنې هغه ته خط ولېږه او څه چل وکړه کوفي والا ګوره دوکهباز خلک دي او دی ورته مشهوره خبره کړې وه په تاریخ کې دا لیکلی شوې ده وایي زما د طرف نه به ورته دا ووایه که زه وم او که زه نه وم وایه مسلم وایي مسلم ابن عقیل چې ارجع باهلک ولا یغرنک اهل الکوفه دا خپل کور والا او دا خپل ملګري واپس کړه کوفي والا به دوکو کې چېرته رانشي فان اهل الکوفه قد کذبوک وکذبوني ته هم دروغجن کړی او زه هم دروغجن کړی تا سره هم دروغ ویلي ما سره هم دروغ ویلي رانشي او دا د عرفات ورځ دا کوم ورځ ده عرفات یعنی اتمه باندې حسین رضی الله عنه راوتی دی او دا ورځ کومه ده نهمه هم په دغه ورځ مسلم ابن عقیل شهید کړی شو د عرفات په ورځ مسلم ابن عقیل هغه شهید کړی شوی دی او حسین رضی الله عنه د مکې نه راوتی دی یو ورځ مخکې او د ده د قتل نه ګوره خبرونه دي چې داسې زما تره زوی شهید کړی شوی سبحان الله ګوره ډېرو صحابه کرامو ګوره دې دغه ته وویم حسین رضی الله عنه ته یې مه وځه خو هغه دا سوچ کوو چې نه لکه ګوره چا منع کړی دی عبدالله بن عمر عبدالله بن عباس عبدالله بن عمرو بن العاص ابو سعید الخدري عبدالله بن الزبیر د سره چې یو ځای مکې ته تللی و هغو ته م ووایي مزه د ده خپل ورور محمد بن الحنفیه دې ټولو ورته وایي چې کوفې ته مزه هلته تلو کې خیر نشته خو حسین رضی الله عنه زه ځم او مسلم بن عقیل خط رالیږلی دی او د هغې نه مخکې 500 خطونه خو د کوفې والا راغلي دي دې خبرې هغه راګرم کړی نو په لاره کې د صحابه کرامو منع کړی د ما به تاسو ته د هغوی هغه اقوال هم ذکر کړی وه خو بیا به رانه وخت ډېر وایي سبحان الله په لاره کې د حسین رضی الله عنه یو شاعر هم مخې له ورغلی و فرزدق کله چې د حسین رضی الله عنه په لاره روان و که نو دغه فرزدق شاعر دا مشهور شاعر و دی وله مخې له ورغی ورته یې ویې د حسین رضی الله عنه ورته وی من أين ته د کوم ځای را روان یې هغه ورته من العراق زه خو د عراق نه را روان وی کیف حال اهل العراق عراق والا څنګه دي یعنې زه خو هغه طرف ته روان یم څنګه دي او ته ناشنا خبره وکړه وی قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية زړونه تا سره دي او تورې ګورې د ابو امیه خاندان سره د بنو امیه خاندان سره دي یعنې تا ته وایي چې موږ تا سره یو ګورې دي تا سره نه ملګرتیا دوی ټوله ګورې د هغه بل طرف کوي او تاسو ته ظاهره کوي چې موږ تا سره بیا هم حسین رضی الله سبحان الله ابو سعید الخدري ورته ناشنا خبره کړې وه دا البدایه والنهایه کې شتي
ورته وی یا ابا عبدالله، ای ابو عبدالله زه تا ته ګورې نصیحت کوم، زه ستا خیر خوا یم. ما اورېدلي دي چې دې کوفې والا تا ته خطونه رالیږلي دي او ته یې راویستی، خو زما دې په الله قسم چې ما ستا د پلار نه دا خبره اورېدلې وه. د پلار څوک دی؟ علي رضی الله عنه. ما ستا د پلار نه دا خبره اورېدلې ده، په الله مې دې قسم چې هغه دا ویلي و چې کوفې والا همیشه ما سره غدر او خیانت کړی دی، ما سره وفاداري نه ده کړې. نو چې ستا د پلار سره غدر او خیانت کړی دی، تا سره هم غدر او خیانت وکړي مزه، خو بس هغه سبحان الله وکان امر الله قدرا مقدورا، والله چې څه په تقدیر کې لیکلي هغه کېږي او هغه ویې ځم. حسین رضی الله عنه قادسیه علاقې ته ورسېد، القادسیه. په دغه ټیم کې د ده مخې له عمر بن سعد راغی، هغه چا رالېږلی؟ مسلم بن عقیل رالېږلی. ورته یې وی مسلم بن عقیل سره دا قصه شوې ده، وجلی دی، او هغه ما ته ویلو چې حسین رضی الله عنه ته ووایي چې واپس شي. نو حسین رضی الله عنه چې دا خبره واورېده نو اراده وکړه چې واپس شم. نو هلته ورسره د مسلم بن عقیل زامن ومو، یو څو کسان چې درسره راوتي وو، په کې د مسلم بن عقیل زامن. نو هغو ته یې وویل ستاسو پلار سره ګورې دا ظلم کړی دی، وجلی دی، او هغه دا خبر رالېږلی دی چې مه راځئ غدر او خیانت به درسره کېږي. هلته د هغو زامنو چې د پلار د مرګ واورېده، وایي زموږ دی په الله قسم موږ د هغه وخته پورې واپس نه ځو چې څوک پورې موږ د پلار بدل نه یې اخیستی. لکه دا بله مسله جوړه شوه. هغوی موږ واپس نه ځو چې تاسو نه ځئ، نو بیا حسین رضی الله عنه مجبوره شو دی چې ځو. نو عبید الله بن زیاد ته یقیني خبر راورسېدو چې حسین رضی الله عنه را روان دی، په هر حال کې راځي. یو کس یې پسې ولیږو حر بن یزید التمیمي، او د دې سره یې زر کسان ملګري کړو، د دې حر سره یې زر کسان ملګري کړو، ویې لاړ شه د حسین رضی الله عنه سره په لاره کې ملاقات وکړي، او دی منع کړه. او سید دا حر بن یزید چې کله راغی، حر بن یزید دا ګوره بل یزید دی، هغه یزید نه دی. زموږ دا مطلب دی زموږ د خلکو چې دا یزید صرف یو و بس، او هغه راته هم د شیعګانو روافظو دومره بدنام کړی دی چې تپوس یې مه کوه. د یزید نوم په هغو کې مشهور و، ډېرو صحابه کرامو پکې یزید نومونه. دا حر چې دی د حسین رضی الله عنه سره د قادسیه خوا کې میلاو شو. نو دی حر ورته وی الی این یبن بنت رسول الله، ای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور زوی چېرته روانې؟ نو هغه ورته عراق ته روانې. دی حر ورته وی زه راته دا یم چې مزه، او موږ په امتحان کې ما چې ورته تاسو ته موږ څه نشو ویلی، خو مزه یعنې موږ په امتحان کې ما چې ځان له ما ته امر کړی او تا ته موږ څه ویلی نه شو، خو یا خو داسې کار وکړه چې واپس لاړ شه د کوم ځای نه چې راغلی، او یا شام ته ډایرکټ لاړ شه په یزید پسې. دا ډېره ښکلې مشوره ورکړه. یا لاړ شه چا پسې؟ په یزید پسې لاړ شه، نو هغه مشر دی، د هغه سره چې باید ته څه خبره کوې وبه کېږه، خو کوفې ته مزه. حسین رضی الله عنه وایي چې نه مو خو ځو کوفې ته. حر بن یزید ډېر کوشش وکړو، مزه او مخې ته راځي او شاته. حسین ورته وایي ابتعد عني ثقیلتک امک، زما نه اخواشه مور دې بوره شوې لکه مړ شي. حر بن یزید ورته وایي په الله مې دې قسم وي. حسین رضی الله عنه ته وایي په الله مې دې قسم وي که دا خبره ما ته په عربو کې هر چا کړې وی که نه، نو د هغه نه مې هم بدل اخیستو، د هغه د مور نه مې هم بدل اخیستو، دا کومه چې تا ما ته وکړه. عربو کې چې هر څوک یې که نه چې په سر کې ښکر هم لګېدلی که نه، دا خبره ما ته کړې وی، ما د هغه نه هم بدل اخیستو، د هغه د مور نه مې هم اخیستو. ولکن ماذا اقول وامک سیدة نساء العالمین، او تا ته به زه څه وایم، نو ستا مور خو د عالمین، د عالم د ښځو مشره او سرداره ده. مور یې څوک ده؟ فاطمه رضی الله عنها. تا ته به څه ووایم؟ ستا مور خو د جنتیانو مشره ده، ستا مور د سرداره ده، د جنتیانو د زنانو ستا مور خو پلانې ده او پلانې. تا ته به څه ووایم؟ چې ډېر ګران موقف کې یعنې داسې ټیم کې سړی ګیر شي چې مخې ته څوک دی؟ حسین رضی الله عنه دی. هغه انسان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا زما نه دی او زه د دوی نه یم. هغه انسان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې دی د جنت د ځوانانو سردار دی، او مور یې څوک ته، او پلار یې څوک ته، او نیکه یې څوک ته، یعنې کوم رشته به لري. حضرت حر بن یزید بس ځان غلی کړ، اوس به دته څه وایي پرېښود، یعنې دې ځای کې هم هغه دوی ته څه ویلی نه شو. الغرض حسین رضی الله عنه راورسېدو کربلا ته.